وطنداره راوګرځه، دا وطن ما او تا ته اړتیا لري. پوهېږم بیرېدلی یې، ناهیلی شوی یې او د وطن وروستیو تحولاتو په تا منفي اغېزه کړې ده. خو په یاد ولره چې د دې ولس او دې وطن سترګې ما او تا ته دي. که چیرې په دې سختو حالاتو کې وطن ته زه او ته اوږه ورنه کړو، نو بالاخره دا وطن به څوک په پښو دروي او څوک به د یو روښانه راتلونکي په خاطر کار کوي. که چیرې زه او ته خپلو درسونو ته ادامه ورنه کړو، زه او ته خپلو هدفونو ته ادامه ورنه کړو او په دې وطن کې پاتې نه شو، کار ونه کړو، بالاخره د دې وطن به غم څوک خوري؟ دا وطن به پاتې چاته اوسي؟ ملګریه، لږ په دې وطن زړه خو کړه، لږ په دې ولس زړه خو کړه، ځکه د دې وطن اساسي کتله زه او ته یو. که چیرې زه او ته په دې سختو حالاتو کې پرېږدو او خپلو درسونو ته ادامه ورنه کړو او د علم او روښنایي د لارې دا وطن په پښو ونه درو، بالاخره دا وطن به چاته پاتې وي او څوک به یې جوړوي؟ وطنداره، که چیرې ته خپلو درسونو ته پای ټکی کړی دی او بالاخره د دې وطن څخه هم کوچېږې، نو حتما د دې وطن په ورانۍ کې ته متهم او ته به د دې جواب ورکوې. وطنداره، هیله کوم درڅخه چې دې وطن ته دې په دې زړه کې مینه ورکړه، د وطن سره دې مینه وکړه، په وطن دې زړه خو کړه، ځکه دا وطن ما او تا ته ضرورت لري. ما او تا ته دې وطن د خاپوړو لپاره ځمکه راکړې ده، دې وطن کې مو خاپوړې کړي دي، په دې وطن کې لویان شوي یو. بالاخره دغسې سختو حالاتو کې باید موږ هېڅکله د وطن د ښېرازۍ لپاره چې یوه ځله کار هم وي باید دریغ ونه کړو. نو ملګریه، راوګرځه خپلو درسونو ته دې راوګرځه، ملګریه راوګرځه خپلو هدفونو پسې دې لاړ شه، ملګریه راوګرځه په یو انګېزه او انرژي سره خپل ولس له کار وکړه، ملګریه راوګرځه د یو روښانه افغانستان لپاره په ګډه کار وکړو. د ټولو ملګرو څخه مې هیله ده چې د دې وطن لپاره خپلې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړي، تر څو دغه وطن موږ ځوانان په پښو ونه درو، د علم لمن راونه نیسو او دا وطن د سیالانو سره سیال نه کړو، بل هېڅوک موږ ته دا وطن نه جوړوي. نو وطنداره، درڅخه مې هیله ده چې خپله هم راشي، خپلو درسونو ته ادامه ورکړي، نور ملګري دې هم وهڅوي تر څو په دې وطن کې خپلې زده کړې وکړي، خپل کارونه وکړي، خپلو هدفونو ته ځان ورسوي. انشاءالله هر څه سمېدونکي دي او هر څه به سم شي. په یاد ولرئ چې په نړۍ کې هر ډول بدلون راتلونکی دور راځي. د نړۍ نظامونه یو ورځ چپه کېږي، بله ورځ بیرته پورته کېږي. د نړۍ نظام سره موږ هېڅکله کار نه لرو. خپلو درسونو ته مو ادامه ورکړئ، خپلو هدفونو ته مو ادامه ورکړئ، پر مخ لاړ شئ. او تاسو باید شکرګزاره اوسئ، د خپلو ایمانونو سره ډېر خیال ساتئ، ځکه تاسو باید حق و باطل وپېژنئ. ځوانان یاستئ، خپله فکر وکړئ، هېڅکله د پروپاګند پسې مه ځئ، هېڅکله د فیسبوکي تلویزیوني خبرو پسې مه ګرځئ. خپله په خپلو سترګو هر څه وګورئ، تحلیل یې کړئ او خپلو کارونو ته ادامه ورکړئ. راځئ راوګرځئ تر څو خپلو درسونو ته ولاړ شو، خپلو پوهنتونونو ته لاړ شو، خپلو مکتبونو ته لاړ شو او دا افغانستان په پښو ودرو او د روښانه سبا لپاره کار وکړو. السلام علیکم.